غواړو په دې ویدو کې د خیر د خپل غلطي روجه ده نو بخښنه غواړم. د ښاري باراني شبکې ډیزاین په هکله څه معلومات او څه اکسل شیټونه جوړ کړو. نو معمولا په ښارونو کې دا مشکلات په باراني شبکو کې یا د سړکونو غاړو کې چې دا ویالې دریناجونه وي په دې کې مشکلات صحیح هغه باراني اوبه نشي تیرولی. دا چې صحیح باراني اوبه نشي تیرولی څو ډېر علتونه لري. د هغې څخه یو 3 علته به زه تاسو ته یاداوري وکړم. یو علت یې دا دی چې د ډیزاین کې چې زیاتره ما په خپله لیدلی دی کله چې همدا دریناجونه جوړوي نو ډیزاین نه کوي ورته یوازې داسې تصمیم نیسي چې راځئ د دغې دریناج بر دومره ونیسو مثال 20 سانتي 1.5 سانتي به یې بر ونیسو 50 سانتي به یې د اوبو ارتفاع ونیسو. بیا به بل غږ کوي چې زه دا بر 1.5 سانتي کم دی لږ 40 سانتي که دغسې تصمیم ورته نیسي ډیزاین نه کوي. یو مشکل پکې دا دی. دویم مشکل دا دی چې د ښارواليګانې یا هغه څوک چې مسؤلیت لري د دغه ویالو د پاکولو نو دا باید په داسې یو معین وخت وټاکل شي ورته چې مثال که چیرې دغه دریناجونه 10% ډکیږي 20% ډکیږي هغه مثال 10 سانتي پکې مواد چې کېناسته موږ باید دا پاکو او هغه ضریبې چې ورته په نظر کې نیولې هماغې ته چې ورسېده باید هغه پاکي ورته. نو دا هم داسې نه دی هغه د نه پوهېږم چې دغه مسؤلو کسانو پام ورته نه وي او یا به پرسونه نه لري خو کله چې داسې یو ضرورت یې ولیده چې دا ویاله بالکل بند دی یا نږدې بندېدو ته دی هغه وخت کې پاکوي. یو مشکل دا دی. او بله مشکل بیا هم د ښاریانو دی چې ښاریان په خپله مثال چېرته ساختماني کار کوي هغه مواد فاضله مواد یا اضافه‌ګي مواد د دې په ځای چې ویسي او مناسب ګودام کې چېرته د ښار نه بهر چېرته واچوي دوی څه کم هغه ویاله د ویاله کې اچوي ویاله له خیره ډکېږي او دغه مشکلات یا کله چې باران کېږي ټول کورونه تر اوبو لاندې کېږي سړکونه حتی په جلال آباد کې خو د ښاروالي مخه چې وظیفه یې همدا دی په هغه کې دا د سړک په سر کله چې باران شي اوبه بهیږي. نو دغه یو 3 عمده مشکلات و چې ما تصور کړی و او لیدلی مې دی دا نور واړه دغه هم لري خو ډېر هغه عمده مسایل یې همدا دی چې نن به موږ تاسې په دې باندې سره وغږېږو. نن یو ځای ما پلان کړی دی هلته د جلال آباد ښار دی. په جلال آباد ښار کې دغه د ریګ شاه خان یو منطقه دی ډېر یو کم ځای لپاره موږ تاسې غواړو چې یو دریناج ډیزاین کړو یا د دریناج څونه اوبه جوړوي کله چې باران شي او د دریناج سیکشن اندازې باید څونه وي. دا د میاومر مکتب دی د هغې نه دې خواته دغه یو صرف د 2 سړکونو ترمنځ دغه کورونه چې صرف د دغه ځای لپاره دغه ډیزاین به موږ تاسې سره وکړو چې څه جوړېږي د دې نه. ښه دغه دا 2 کرښې چې تاسې ګورئ دا زیړ چې 2 کرښې داسې راغلی دي دا منځ کې سړک دی د سړک نه اخواته هم دریناج دی دې خواته دلته هم هماغسې دی دا اوس دا کورونه چې دي 50 متره دی د دې سره د دې کور نه تر هغه بله مخه پورې دا ځای 50 متره دی هر نمره 15 متره طول لري. نو د دې سړک ته دغه د 15 مترو یا دې طرف ته کوم کورونه چې دي کله چې باران کېږي اوبه یې دغه دریناج ته داخلیږي او د دې مخې دې دریناج ته داخلیږي. په همدغه ترتیب سره راځو تر اخره پورې موږ غواړو چې د دغه کوی نه د اوله نقطه چې دی داسې یو دریناج جوړ کړو دویمې نقطې ته راشو د دویمې نقطې نه درېیمې نقطې ته دغه عمومي دریناج د هغې سره یې واچوو. نو اوس د دې ډیزاین لپاره لومړی خو همدغه چې دا مسیر هم پلان کړی دی د دې مسیر طول باید پیدا کړو چې د 1 نه تر 2 پورې طول څونه دی او د 2 نه تر 3 پورې طول څونه دی. دا بل د همدغه اول او دویمې نقطې ترمنځ او درېیمې نقطې ترمنځ دغه د تفاوت ارتفاع باید پیدا کړو. زیاتره تفاوت ارتفاع په دغسې حساس کارونو کې باید کوشش وشي چې د ساحې څخه
ټوټه سیشن یا لیول سروې موجود وي د هغې څخه ارتفاعات واخلو. خو په دغه مثال کې ته هم دغه ګوګل ارت نه چې دغلته الیویشن دی، الیویشن دلته لیکل کېږي. نو راځم دغلته مثال کلک کوم چې الیویشن څو دی 509 دی. په دې قسمت کې الیویشن څو دی دا دغه کوم دا 508 دی او دې خواته په درېیمه نقطه کې څونه دی 500 دی. دا ټول دا همدغه ارتفاعات د هرې د درې واړو نقطو ځان سره یاداشت کوم. وروسته د هغې څخه زه همدغه طولونه یاداشت کوم چې د اولې نقطې څخه دا میجر چې وهو دا مایل په متر سره کو. دلته د دې ځای نه تر دغه قسمته پورې څونه طول دی 128 متره دی. دا ځان سره یاداشت کوم ځکه چې هلته بیا زما پکارېږي دا مثال فرضاً دا یاداشت. وروسته د هغې څخه څه کوو دلته بیا د دویمې نقطې څخه تر درېیمې نقطې پورې دا هم یاداشت کوو. دغه ارقام مو ځان سره واخیسته. بیا وروسته مخکې مو ویل چې دغه د دوه نمرې شا په شا دي چې د دې نمرو مخه اخواته دی د دې نمرو مخه دې خواته دی. د دې نیمایي چې دی د نیمایي څخه باران دې طرف دې ویالې ته راځي د نیمایي څخه باران دې طرف دی. یعنی کیچمنټ ایریا مونږ لپاره د اول نه تر دوو پورې کوم ځای دی دغه ځای دی. دا نیمایي د دې نیمایي د دې دا نیمایي او دا نیمایي کېدای شي که لږ رنګ منګې دغه کو چې مونږ ته لږ صحیح ښکاره شي. اوهو اوکې او دا لږ رنګ یې دغه کو په حساب دغه ساحه مونږ لپاره څه شو دا کیچمنټ ایریا شو. کیچمنټ ایریا هم د دې ویالې لپاره دا ویاله چې دی نو دا د دې ویالې دا کیچمنټ ایریا مونږ یاداشت کوو ځان سره چې څونه کیچمنټ ایریا یې دی. خو مونږ لپاره ټول د همدغې ویالې لپاره کیچمنټ ایریا پکار دی. دا دلته وړو او دا هم دې خواته وړو. دغه ساحه مونږ لپاره دا اوس کیچمنټ ایریا شو. کیچمنټ ایریا دلته مونږ تاسې لیکو تقریبا 6 هکتاره شو. 6 هکتاره دا هم کیچمنټ ایریا مساحت مونږ ځان سره څه کوو یاداشت کوو. خو اوس دا بندو راځو د دغې شیټ ته. دلته دا کیچمنټ ایریا یې 15 هکتاره و. خو ما مخکې پیدا کړی و دلته تیار مې لیکلی دی 15.86 هکتاره شو. په دې کې هماغه چې اوبه به دې دریناج کې راځي داسې به ځي دې خواته. د دې اولې نقطې ارتفاع نظر هماغه ګوګل ارت ته 509 و 528 506 ښه طول د یو نه تر دوو پورې 128 متره دی. طول د دوو نه تر دریو پورې 460 دی. او اوورلان فلو دا 15 متره دی. اوورلان فلو اوس کوم یو دی؟ اوورلان فلو چې لږ دا مونږ غټ کو دا ځای اوس دا 2 نمرې شا په شا دی. دا موږ بیرغ تغییر کو چې موږ ته صحیح ښکاره شي. نو 15 متره د نمرو طول دی. همدغه 15 مترو نه چې باران کېږي دا دې خواته حرکت کوي او دې ویالې ته راځي. نو اوورفلو لاند د ځمکې په سطح کې چې باران حرکت کوي د ویالې د ویالې ته د رسېدو نه مخکې طول څونه دی دغې ته موږ اوورفلو لان وایو اوورلان فلو وایو او طول یې څونه دی دغه طول پکار دی. نو دغه طول 15 متره دی. دا به اوورلان فلو موږ ځان سره 15 متره په نظر کې نیسو. دا ارقام شو. اوس دلته مطلب دلته دی چې په دغه ځای کې دغه ویاله باید څونه عرض ولري. راځو موږ خپل اکسل شیټ ته هغه ورکړ شوی ارقام
او الیویشن ډیفرنس اوور لان فلو په همدغه کې د تعمیر مثال طول هماغه د یو نمرې طول 15 متره دی د 15 متره مخکې چې دروازې ته هغه ویاله تیر شوی دی هغې ته نو زیاتره اوس که یو ځای سروې کړی نه وي خو اقلا یو 10 سانتي به د تعمیر منځ او تر ویالې پورې دغه تفاوت ارتفاع ولري نو دا شو اوس دا د یوې نمرې طول 15 متره دی دا 15 شو اوس دا څه رقم څه رقم یو ځای دی دا ښاري ساحه دی دغلته ځان سره یاداشت کړو کې اوربان ایریا دی ټایپ اف فاکتور چې دی بلډینګ ان روف دی دلته ټول تقریبا کله چې باران کېږي د ښاري ساحه کې تقریبا اکثره ځایونه چې شي همدغه تعمیرات وي او چتونه وي نو buildings and roofs نه د څو کالو لپاره موږ غواړو چې دا خو ویاله ډیزاین کو د شلو کالو لپاره لیکو شل یارس اوس هغه د په حساب د سی ضریب چې په حساب کله چې باران کیږي څونه اوبه په بهیدنه کې برخه اخلي او څونه لاندې جذبیږي موږ ویل چې دلته بلډینګ او روف دی چتونه او دې کې ډیر کم فیصدي دلته اوبه جذبیږي ټول تقریبا داسې فکر وکړو چې زیاتره په دغه کېږي په بهیدنه کې برخه اخلي که چیرې موږ تاسې دلته راشو د بلډینګ او روف لپاره څونه دی همدغه د سی ضریب 9 دی راځو موږ دلته لیکو په دې شیټ کې 0.9 ښه دا مو ولیکل چې 0.9 اوس دغه 0.9 دغه جدول څخه چې واخیسته دا د شلو کالو لپاره ضریب دی اوس که چیرې موږ غواړو چې دا د شلو کالو لپاره ډیزاین کو بیرته راځو دغه ټیبل ته ښه که چیرې 10 کلونو لپاره ډیزاین کوو اما قیمت به یو نیسو او که د 10 نه زیات یا 15 کو 15 هلته موږ شل نیولی دی نو 1.1 دا ضریب راځو دلته موږ تاسې 1.1 لیکو دا برخه هم زموږ شو کله چې باران کیږي هماغه د دغې نه د تعمیر د یو کونج نه چې اوبه حرکت کوي دا اوس د تعمیر خط مونږ ویلی چې دغلته نیمایي مخه یې د تعمیراتو اخوا د نیمایي دې خوا اوس کله چې باران کیږي د دغه ځای نه چې اوبه حرکت کوي او دې ویالې پورې رسیږي څونه ټیم کې مصرفیږي 2.3 دقیقې 2.3 دقیقو کې اوبه چې باران کیږي دغه ځای نه دې خواته رسیږي ښه اوس دلته د هماغه د ویالې د اولې نقطې او د آخرې نقطې ترمنځ تفاوت د ارتفاع موږ په دغه شیټ کې لیکلی دی چې د دې ځین دا څونه دی دا یو کومکي نقطه دی د نظر او د دې نقطې او د دې نقطې ترمنځ د ارتفاع تفاوت د دې نقطې 9 دی او دا 6 دی معلومدار نو 3 متره تفاوت شو دلته به ولیکو چې 3 طولې څونه دی طولې راځو بیا هم دې شیټ ته طول موږ دلته لیکلی دی چې د 1 نه 2 ته دومره او د 2 نه 3 ته دومره 128 جمع 440 دلته به ولیکو 128 جمع 440 دا شو طول دا ارقام موږ اتومات اوس په دې کې دایم فلو ټایم اف کنسنټریشن دی دام خو دلته دا ویاله چې دی موږ تاسې پخوو دا ان پیف نه دی دا پیف دی دغه ویاله چې موږ تاسې جوړو خامخا کانکریټي سیکشن به وي نو موږ لپاره دغه 21.4 قیمت پکار دی هغه راوړو دلته لیکو دا چې ولیکل دغه ټایم دا چې دومره ټایم په چینل کې اخلي یعنی په ویاله کې اخلي چې د دې ځای نه حرکت وکړي دلته
تر دې ځای پورې چې دا یو ټیم شو او بل ټیم یې د دغه ځای نه تر دې ځای پورې چې دا اوبه راځي دا ټیم جمع دا ټیم چې هلته رسیږي دا دوه ټیمونه باید سره وختونه باید سره جمع شي نو دا دوه وختونه یو وخت دا شو چې په چینل کې څومره وخت نیسي چې دغه لاړ شي اوبه لاړ شي او بل په ټیم څه شو دا چې ټیم اف چینل یو ټیم دا شو صحیح شو کنه یو ټیم دا دی زه به دا ویډیو وایم ماته لږ غوندې څه یو د فورمول کې تفاوت نشته دی مونږ لپاره دا ټیم اوس عمومي ټایم اف کنسنټریشن چې د هماغه د کور د آخر نقطې نه چې اوبه حرکت کوي او دغې ته راځي یعنې دا ټیم جمع هغه 2.100 منټه چې مخکې مې حساب کړی و دا دا دواړه دلته دا وخت او دا وخت سره جمع شوی دی دومره وخت به ونیسي 40.1 دقیقې تر څو چې اوبه د هماغه کور د کونج نه په حساب یا آخري برخې نه حرکت کوي او تر هغه ځای پورې راشي اوس نظر همدغه 40.1 ته موږ د باران شدت پیدا کوو دا مخکنی قیمت دی وروسته به یې زه اصلاح کوم نو دلته دا زموږ د دقیقو قیمتونه دي ټایم 40.1 دا اشاریه یو دی دا چې دی لس دی دا شل دی دا دیرش دی همدا په کوم یو باندې مونږ د شلو کالو لپاره دغه منقطع باندې خط په عمودي واچو دی خواته چیرته قطع کوي دغه ځکه دغه قیمت چې دی دا ما 40.1 دی اتیا چې دغه سره د شلو کالو د ګراف سره دا شل کاله بیرته اوس مونږ د دې سره دغه کو دلته ګورو چې دلته دا قیمت څونه جوړیږي دا لس دی دا شل دی دا دیر دی دا څلوېښت شو دا 50 شو دا شپېته نه کم بیا یې حساب وکړو لس شل دیرش څلوېښت 50 د شپېتو نه یو دوه کم یا درې کم به ونیسو د شپېتو نه درې کم 15 اوس دغه باران مونږ ته د باران شدت ښیي دلته د باران شدت باید مونږ ولیکو هماغه قیمت چې 50 دلته مو ولیکل اوس مساحت څونه دی د هماغه غونډ کیچمنټ ایریا پیدا کړی دی دا غونډ کیچمنټ ایریا مساحت شو 15.85 هکتار دلته لیکو 15.85 هکتار مونږ ته ډیزاین شو چې دلته اوبه چې راځي هغه 0.9 متر مکعب دومره متر مکعب یا 919 لیتر پر سکند اوبه راځي نو دغه اوبه شو اوس دریناج به ورته ډیزاین کو چې دغه دریناج چې د ویاله هلته جوړو په کوم سیکشن باید وشي چې د ویالې عرض راځي اوس د فتن لپاره 0.3 مثال 3 به زه ونیسم د اوبو ارتفاع تقریبي مثال 40 سانتي نیسم او دلته ګورو چې څونه اوبه تیرولی شي دغه سیکشن باندې چې دا فرضي قیمتونه ورکه آیا دغه کیو د دې کیو سره برابر دی که نه دی که برابر و دا سیکشنونه زموږ صحیح دی او که برابر نه و سیکشن صحیح نه دی راځو اوس دا قیمت 0.6 دی او دا 0.9 دی نو دغه قیمت راځي د یارس ته تغییر وکړو چې عرض یې لږ زیات شي 0.4 به یې 0.4 سره برابر شو دغه ارتفاع به مثال کم کو هغه ډیر زیات چې تنګ هغه یو بیلچم پکې بیا دریناج کې د پاکولو لپاره نه ځایږي نو دې لپاره ارتفاع عرض مې لږ زیات کړ 0.15 0.2 0.3 وایو
اشاره درې. اوس په دغه سیکشن سره چې 40 سانتي یې بر وي او 13 سانتي یې عرض وي، نو موږ لپاره اوبه تیرولی شي. دا یو خبره. بله خبره د هغې کې ډېر مهم رول څو شیان بل لري. ان د کانکریټو څخه د مننګ د درشتۍ ذریعې د کانکریټو څخه موږ دا ویاله جوړوو. نو د کانکریټو لپاره د مننګ ضریب چې د 0.11 0.011 یا 0.012 دی. نو د دې لپاره چې ځینې وخت کې په بستر کې د ویالې په بستر کې خاوره او خټه وکیني، دغه ضریب زه لږ یو 13% زیاتوم، 0.12 او 0.14 کوم. دا میلان له کومه شو؟ دا میلان هماغه میلان چې مونږ او تاسې دلته پیدا کړی و، چې په د دیجی تفاوت او د دیجی تفاوت د ارتفاع تقسیم د دې طول هر څونه شو مخکې په محاسبه کې همدا استعمال کړی، اوس په ویاله کې هم همدغه قیمت مونږ ځان سره نیسو. نو دا نورې اتومات محاسبه کیږي، یوازې دا مونږ کولی شو دغه تغییر کړو. نو مونږ لپاره ډیزاین شوی سیکشن کوم یو شو؟ ډیزاین شوی سیکشن مونږ لپاره دا دی. صحیح ده چې 40 سانتي عرض شو، دا 40 سانتي 13 سانتي د اوبو ارتفاع ده، د ویالې ارتفاع نه ده، یا د ویالې ژوروالی نه ده. اقلا 13 سانتي باید مونږ او تاسې چې ولرو د فری بورډ ولرو د ویالو لپاره. ښه، نو 13 سانتي دغه شو د اوبو ارتفاع پکې راځي، او 13 سانتي فری بورډ شو، ټوټل ارتفاع 80 سانتي. 80 سانتي که چیرې مونږ دغه ویاله دغه ویاله په دې قسمت کې مونږ 80 سانتي ژوروالی ورکو او 40 سانتي دغه ورکو عرض ورکو، نو دا اوبه به مونږ لپاره په صحیح شکل سره انتقال کړي او مشکلات به را نشي. ډیره زیاته مننه. چیرې کوم پوښتنه یا نظر لرئ په دې برخه کې، کولی شئ چې دا نظر تاسې خپل کامنټ کې ولیکئ، تر څو چې د هغې باره کې بیا هم سره خبره وکړو.